د ولسمشر ځانګړی استازی یوسف غضنفر د کرونا له امله ومړ. لیدونکو ستړي مه شئ. په اقتصادي، سوداګریزو او له فقر سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر محمد ځانګړی استازی محمد یوسف غضنفر د کرونا ناروغۍ له امله په ترکیه هیواد کې ومړ. محمد یوسف غضنفر چې د غضنفر بانک مشر هم و، په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر محمد د ټیم سره یو ځای شو او د ولسمشر غني د لوړو د مراسمو پر مهال هغه د ولسمشر غني د یو فرمان له لارې په اقتصادي، سوداګریزو او له فقر سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی وټاکل شو. محمد یوسف غضنفر چې کرونا وایروس ناروغۍ نیولی و، څو ورځې مخکې حالت ښه نه و او له همدې امله د ترکیې هیواد ته انتقال شو، خو ویل کېږي چې دغه حالت خراب و او د کرونا له امله په ترکیه کې ومړ. د افغانستان ملي ټلویزیون هم دا خبر تایید کړی دی او لیکلي دي چې په اقتصادي، سوداګریزو او د فقر سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی محمد یوسف غضنفر د کرونا له امله په ترکیه هیواد کې ومړ. محمد یوسف غضنفر د عبدالغفور زوی و چې په 1944 هجري شمسي کال کې د بلخ په مزار شریف ښار کې زیږېدلی و. هغه تر پاکولریا پورې زده کړې ترلاسه کړې وې. همداراز ویل کېږي چې 6 لوڼې او یو زوی ترې پاتې شوي دي. محمد یوسف غضنفر په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو پخوانی استازی هم و. کله چې نوموړی د ولسي جرګې غړی و، نو هغه په ولسي جرګه کې د مالیې او اقتصادي کمیټې مشري هم په خړه درلوده.